قدرمنو محمد علي جوهر ستاسو په درانه خدمت کې حاضر دی. سلامونه قبول کې. پروګرام ادبزار کې نن تاسو سره خپل تازه ترین شعرونه شاملوم. دا به یقینا چې تاسو مخکنی اوریدلی په لومړي ځل به په دې چینل کې اورئ. د وختونو کړمار مخې ته پروت دی، د وختونو کړمار مخې ته پروت دی، او استاد زلفو تور خامار مخې ته پروت دی، او د نفرت سوداګران به تاواني وي. د نفرت سوداګران به تاواني وي، او چې د مینې کاروبار مخې ته پروت دی، او خس یې مګړه د سترګو خیر دی غواړه، خس یې مګړه د سترګو خیر دی غواړه، او که هیڅ نه دی خو اغیار مخې ته پروت دی، او د یادونو سلسلې دي توره شپه کې، د یادونو سلسلې دي توره شپه کې، د بې شمېره ستورو شمار مخې ته پروت دی، او خوشحالی رقیب د ځان سره میشته کړي، خوشحالی رقیب د ځان سره میشته کړي، د غمونو یو انبار مخې ته پروت دی، او د شاهي جماعت سره شاهي محلت کې، د شاهي جماعت سره شاهي محلت کې د فانی حسن بازار مخې ته پروت دی، د شاهي جماعت سره شاهي محله کې د فانی حسن بازار مخې ته پروت دی، او مقتله چې د جوهر د مینې دغه یو کمال دی، د جوهر د مینې دغه یو کمال دی چې په هر کلي کې یار مخې ته پروت دی. ډیره زیاته مننه او شکریه.